هرات کې د اسلامی بنسټونو ټولنې د یوې غونډې په ترڅ یو ځل بیا په هیواد کې د سولې د ټینګښت او امنیت د تامین لپاره د جګړې پر ښکیلو غاړو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د قرآن او اسلامي ارشاداتو په رڼا کې هیواد کې د سولې او پخلاینې لپاره سره کښیني. دوی ټینګار وکړ چې د روانې جګړې په بهیر کې یوازې افغانان سوځي، نو باید د دې ناورین د پای ته رسولو لپاره افغانان په خپلو منځو کې سره خبرې وکړي او د حل لپاره ورته لاره پیدا کړي. نور حال زما د همکار په راپور کې. هرات کې د اسلامي بنسټونو ټولنې ګڼ شمېر علماو، مخورو او فرهنګیانو نن ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا په هېواد کې د سولې او پخلاینې د راتګ، امنیت د ټینګښت او بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د خبرو اترو او مذاکرې له لارې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کښېږدي. په دې غونډه کې دیني عالمانو ټینګار وکړ چې هیڅ بهرنۍ ډله او پردي هېوادونه نشي کولای په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سوله ټینګه کړي. دیني عالمانو همداراز وویل چې په هېواد کې د څو لسیزو د تاوتریخوالو او ناورینونو د پای ته رسولو لپاره باید افغانان خپلو منځو کې سره کښیني او د دیني لارښوونو په رڼا کې حل لاره ورته پیدا کړي. هیچ کشور